السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ خبره کوو د یو بل ایکسټنشن باره کې. د ایکسټنشن کې موږ سره ټول ډیر زیات دي. که تاسو وګورئ نو دا یو پوره پیکیج دی او په دې کې تاسو مختلف کارونه کولای شئ. نو موږ به سٹارټلو د لیفت ساید نه. دا ایکسټنشن به تاسو کوم دی کې ملاويږي. تاسو به راشئ ګوګل ته او په ګوګل کې به ولیکئ 1001 بټ ولیکئ او سرچ کئ. تاسو سره به دې کې دلته راشي 1001 بټ ټول فری ویر. دا بالکل فری ایکسټنشن دی. په دې به کلیک کئ او ډاونلوډ به کئ. ګوره دلته اوس بالکل فری لیکلی دي. دا به ډاونلوډ کئ. بیا به تاسو څنګه انسټالوئ. مخکې دوه کلاسونو کې مرته ویلي چې څنګه به انسټالوئ. تاسو به راځئ ایکسټنشن منیجر ته. په دې ایکسټنشن کې ایکسټنشن منیجر بیا په دې کې به راشئ انسټال ته او چې کوم ځای کې پروت وي مثال کې ډاونلوډ کړئ نو په هغه به هغه ځای نه په کلیک کئ او اوپن به کئ نو دا به تاسو سره انسټال شي. بیا به تاسو ګورئ کوم ځای کې تاسو به راځئ ویو ته. ویو کې به ټول بار او په دې کې به تاسو سره دا چیک اپشن وي. دا به لومبې په سر کې وي. دا به ګوره اوس دا چیک اپ کوم نه ختم شو. چیک به آن کړئ نو تاسو به شو شي. دا به کلوز کړئ. اوس به مونږ خبره کوو دې کې مونږ سره لومبې څه کمانډ دی. په دې کې مونږ سره دی draw a point on page by defining horizontal vertical distance from a reference point. اصل کې دا مونږ سره د ریفرنس لپاره یوز کیږي. لکه مخکې ما یو کار کولو نو زه به چې ما به کله کار کولو نو ما به داسې چل کولو چې زه به راتلم دلته ما به ټي به پرس کړله او د دې نه ما زه رالم 15 میټره دغلته ما 15 میټره د یو ریفرنس واغستو. د دې سایډ نه مې مثال کې طور پر 10 میټره واغستو. صحیح ده. نو دا 10 میټره اوس په دې پوینټ کې ما یو سرکل والو نو زه به رالم دلته ما سرکل ووالو نو وګوره بیا به ما چې څه کول نو ما به داسې په دې طریقه کولی شو. نو اصل کې دا د یو ریفرنس لپاره استعمالیږي. هم د دې ټیپ مې یو ټول کار چې کوم دی دا هم کولی شي. زه به دا ګایډ ډیلیټ کوم. ایډیټ ته به راشئ او دلته به یې لیکلي وي ډیلیټ ګایډز. دا به مونږ څنګه استعمالوو. تاسو به دلته راشئ په دې به کلیک کئ او که تاسو دې کې وګورئ په اخره کې دې کې لیکلي دي. تاسو وګورئ زه دلته راځم چې ورکس آن سلوپینګ پیسز چې په سلوپ پیسز باندې کار کوي. زما څونه خیال دی پرې هارزنټل باندې کار نه کوي. د ګوره دا پیس چې کوم دی نه کلیک کئ او دلته راشئ دا به کلیک کئ. ګوره ورته دا پې کلیک شو نو اوس دا بل کمانډ ته واوړېدو. نو تاسو به څه کوئ زه راځم دلته په دې کلیک کوم او زه الم دلته یو کلیک کوم. صحیح ده چې کلیک مې وکړو نو ګوره دا ماته مخکې نه وایي. ګوره چې زه کله دلته راشم نو لاندې ماته لیکلي پلیس پک ا پیس نو زه به ورته دا سلوپ دا سایډ والا والم دا سایډ والا په دې به ورته زه کلیک کوم. نو اوس ګوره هم زه به ورته ریفرنس والم. د دې نه به ورته زه یو ریفرنس والم چې د دې نه داسې څونه راشه تقریبا 1 میټر راشه. صحیح ده. او په بره باندې 3 میټره لاړ شه. نو دقلته تا پوینټ ډرا کو ته ګوره دا هغه پوینټ دی. نو په دې کې ته اوس سرکل یا څه ډرا کولی شي. ته ګوره یعنې دا تاله دغه شانتې یو پوینټ درکوي. نو دا ګوره اسانه طریقه ده. بیا ورته ګورئ زه راشم په دې کلیک کومه. زه به دا کم په دې به کلیک کوئ او درته وایي چې پک فیس په دې به کلیک کړي. اوس به درته جمع نشان درکړي نو بیا به ورته چې ریفرنس نو زه ورته مثال کې طور پر د دې نه ځالم چې د دې نه دې خوا څونه میټره لاړ شه 10 میټره لاړ شه. 10 مې ورته ولیکه اوس به په بره باندې زه څونه ځم زه ورته وایم چې 2 میټره لاړ شه. نو دغه 2 میټرو کې ما راکړه. ګوره د دې نه تر د دې پورې 2 میټره دی او د دې نه تر د دې پورې 10 میټره دی. یعنې تاسو ټیپ معیار ټول باندې چیک کړئ. ګوره د دې نه به والي تر داسې په دې طرف 10 میټره او په لاندې باندې 2 میټره. نو تاسو بیا دلته خپل پوینټ ډرا کولی شئ. سرکل دې نه وي چې تاسو هر قسمه پوینټ په کار وي نو هغه تاسو کولی شئ. صحیح ده. دا به تاسو ته زده وي. دې کې بل موږ سره دی دلته ډیوایډ اینډ پلیس کنسټرکشن پوینټ الانګ ایجز. دا موږ سره زیاتره په دې ایجز باندې کار کوي. لکه مثال کې طور پر تاسو څه ډیزاین کوئ او تاسو دا ډیوایډ کوئ نو موږ به مخکې هماغه ریفرنس لپاره به هم دا ټیپ معیار ټول استعمالولو. خیال دې کړو نو موږ به داسې معیار کولو لکه دلته 2 میټره دلته داسې که نه. دې کې موږ سره په سکیچ اپ کې دننه هم دا ډیوایډ کېږي. تاسو چې په دې رایټ کلیک وکړئ او دلته ډیوایډ لیکلي وي نو په ډیوایډ باندې داسې پوینټونه لګولی شئ. 15 پوینټ یې پکار وي 15 ولګوه کلیک کا او ګوره اوس دلته څه چلو شي پوینټونه تاسو سره ډرا شو. خو تاسو که یو پیرا سلیکشن ختم کو نو دا به تاسو سره پر 15 میټره کې یا 15 میټره کې ما څونه 4 میټره کې ځکه چې دا ټوټل 20 میټر دی د دې نه دې پورې تاسو وګورئ او موږ په 15 سیګمنټ کې ډیوایډ کړو. هر یو پوینټ به 4 میټر وي نو 5 4 20 پر راځي. صحیح ده. خو دلته دا یو مسله وشوله چې دی موږ لا دلته بیل دا لاین چې کوم دی بیل ابجیکټ ته واړو نو موږ له داسې نو پکار. زه به کنټرول زیډ کوم او زه به درې په ترو کوم. دلته زه رالم دلته لومبې ماته څه وایي نمبر اف سیګمنټ څونه د سیګمنټ پکار دي. زه ورته وایم 15 مې پکار دي. پلیس پوینټ ایټ بوث اینډ
نو دا اوس موږ په 1500 کې ډیوایډ کوو، خو موږ ته چې د دې نه تر د دې پورې دواړو لکه د 0 نه والا تر د 5 پورې دی ماته پوینټونه داسې ولګي لکه دا به 0 وي، دا به 5 وي، به 5 نه والا تر د 10 پورې، 10 نه والا تر د 15 پورې، داسې به تاسو سره د دې خبره دار د لومبي چې پلیس پوینټ at both ends چې دواړه ends چې کوم دی پای کې ماته پوینټونه ولګي ګورو ته دا تاسو وګورئ. تاسو په دې کلیک کړئ د دې نه دې پورې بسونه وي ګوره 4 دلته ته وګوره دا 8 دا نو دا په 15 ایسو کې ډیوایډ شو ته وګوره د دې نه تاسو کاونټ کړئ 1 2 3 4 5 او د دې بیا وروسته فائدہ دار چې تاسو د دې پوینټ نه لاندې راځي مثال کې ته دا یو ریفرنس شو تاسو لپاره او تاسو سره چې کوم لاین دی دا ما غشانتي ګوره دا اوس ما پکې لاین ول هو که دا د راشم نو دا هغه شانتي ما سره یو لاین دی نو دلته دا پوینټونه هم ډرا شوي تاسو وګوره دا یو پوینټ دا بل پوینټ دا کنټرول زد کما دا ولاړ شم د کې ما سره بل آپشن دی او په دې کې ما سره آپشن داري پلیس پوینټ ایٹ میډل اف ایچ سیگمنٹ د دې کله په دې کلیک کما نو دلته به ما سره د میډل نه خبره کیږي میډل نه بس کیږي چې ما تل په 15 کې را سره ډیوایډ کا خو 0 نه به سٹارټ نه علي صحیح ده نو ما سره د میډل نه علي اوس دا ما سره په 15 سیگمنٹ کې ډیوایډ کړي دا 20 میټر دی نو په 15 سیگمنٹ کې به دا ما سره کوي ډیوایډ کړي نو په یو سیگمنٹ کې به سونه میټر وی سلور میټر وی نو پوینټ به کم دی نه شروع کیږي د 2 نه نو دلته به موږ سره پوینټ د 2 نه شروع کیږي ګوره زبر اعظم د 2 نه بواله لکه 0 به اګنور کړي د 2 نه به شروع شي 2 میډل دی د 4 میډل بسې 2 وی صحیح ده نو ګوره زبر اعظم په دې کلیک کوم اوس تاسو وګورئ د دې نه زره میټر وکړم دا سونه دی دا 2 اوس د 2 نه شروع شو دا پوینټ او دا به 4 وی صحیح ده دا به او تو ګوره داسې دا بسوي سوري د دې طرف نه شروع کړه 4 نه والا تر د بل 4 پورې نو صرف دا غا د کې صرف خبره دا چې پوینټونه درکې خو را سنټر نه بدل سٹارټ والی لکه د دې میډل نه سٹارټ والی صحیح ده بل مونږ سره دلته راځي که زه په دې کلیک کما نو دلته بوس ما سره څه خبره کیږي پکس ډیسټنس پر ایچ سیگمنٹ او دلته د ډیسټنس خبره دلته مونږ میټر ورکول ته مونږ سیگمنٹ ورکول صحیح ده الته موږ ایسو کې یو پورا لاین موږ په ایسو کې ډیوایډ کولو دلته موږ په میټرو کې ډیوایډ کوو نو دلته اول پکې موږ سره څه خبره سیټینګ اوټ ا میډل پوینټ انټیټي ان میډل پوینټ نو دلته به موږ سره سکیږي چې د میډل نه سٹارټ علي د میډل نه بسونه علي دوته د میډل نه سٹارټ واله سنټر نه خو سنټر نه یو میټر اخوا دی خو شروع کا اوس برته زم ته په دې کلیک کوم د یو میټر د سنټر نه رائټ سایډ او سنټر نه لیفټ سایډ ورچې په دې کلیک کې نو موږ سره پوینټ کم یو دی د بر سنټر اول وګم د پوینټونو ما ډیر ورکړل د بوله د کم ورکم چې زه ته يم یاره یو میټر نه تقریبا 3 میټر کا صحیح را چې 3 میټر شي نو سنټر پوینټ به وګورو دا سنټر پوینټ ته موږ سره صحیح را نو د دې نه 3 پوینټ موږ سره خورل 3 دی خورل کته وګوره د اخیره کې دلته موږ سره لګ ځای پاتې شوی دی نو دا موږ ته ویل د دې غم مکوه نو دا به ما سره میډل نه تر د دې پورې دا ما سره 3 په ایسو کې ډیوایډ کې اخیره کې 400 پاتې شو راي به خیال نه ساتي صحیح را کنټرول زد کوم بل موږ سره دلته دی سیټینګ اوټ فرام میډل سپیس فرام میډل پوینټ په دې کلیک کوم ګوره دلته تاسو دې کوم پته لګي دلته ودا مکمل بدل شي نو ګوره اوس به میډل کې موږ ته پوینټ نه لګي صحیح را په میډل کې موږ سره پوینټ نه لګي موږ سبا پوینټونه د دغه نه شروع کیږي د کم چې میډل دی څنګه چې د دې دا یو موږ کولو کنه که هله کړو د دې پوینټ چې کم دی د میډل نه شروع شي او د 0 نو شروع شي نو زه تر اعظم په دې ته کلیک کوم د بوتل ته خیر دی اوس په 4 باندې یا په 5 باندې کلیک کم یا 5 خو به موږ سره ډیر شي خو دغه 3 صحیح دی په دې مته کلیک کو نو کو تاسو اوس وګورئ دلته 3 پوینټري او دی خو 3 پوینټري نو موږ سه سٹارټ د میډل نه غسه دا میډل دی خو میډل کې موږ سه پوینټ نه کړي نو موږ سه ارده کې پنیمه کې کړي دی ته وګورئ د میډل نه شروع شوی دی د سیراشه او به د سیراشه به د دلته چې هونه پاتې شوی هغه اګنور کړي دی صحیح دا موږ سره میډل اګنور کړي دی پوینټونه موږ سره راینه بعد شروع شوی دی دلته دا کنټرول زد کم اخره کې موږ سره سیټینګ اوټ فرام سٹارټ پوینټ چې کله په دې کلیک کې نو ته وګوره دې کې لیکلي دلته په صرف د سٹارټ نه د غالي سٹارټ نه به ته ډیسټنس ورکوي زم د سٹارټ نه ماته 2 پوینټ والا چې په دې کلیک کې نو ګوره تا د سٹارټ نه به ته 2 والی ته ګوره او اخره کې او ته ګوره اخره پورې ورته شوی دا 20 ته نو د ټولو برابر رسیدلې تاسو د دې نه دې پورې چک کا ګوره ته دا 2 او به د څه په 4 چې کنټرول زد خدل ته مونږ سره دا یو دی
چې د دې څه مطلب دی. دا 3 سی دي که نه، نو اوس دې کې د اخرنۍ څه مطلب دی. دا اوس مثال کې طور پر موږ سره یو لاین دی که نه، نو دا ما سره ایکول ډیوایډ کا، خو زه به ورته وایم چې د دې نه بیا زیات نه ډیوایډ کې. ګوره زه ورته وایم دا د 5 نه به، یا زه به ورته ورکړم چې د 5.5 نه به چې یو حصه د 5.5 میټر نه زیاته نه وي، خو چې ټول برابر وي. صحیح ده، چې ټول برابر وي خو چې 5.5 نه زیاته نه وي، نو دا به 5.5 نه کمه وي، خو زیاتیږي به ترې نه، او دا به د برابر هر حصه وي. ګوره ته چې کله په دې کلیک کې، نو دا ټول به دا 5.5 نه وي، خو دا به ټول به تا ته برابر وي. ګوره ته دا 5 شو، دا بل چې کا دا هم 5 دی، او اخرنی به هم 5 وي. نو دې مطلب دا دی چې ګوره ها نه دا هم 5 دی، چې دا به تا له برابر حصې درکوي، خو ته به د یو ټارګټ ورکړې چې 5.5 نه به دا نه به راکېږي. نو انشاءالله نن کلاس کې همدا کافي ده. انشاءالله بل کلاس کې به تاسو سره موږ په دې نورو کمانډ خبره کوو. دې کې به موږ 2 یا 3 کور کوو، د کمانډ پورې کار دی. مقصد هم دا دی چې کلاس ډېر نه اوږدېږي چې تاسو بور کېږئ نه. انشاءالله بل کلاس پورې ماله اجازت راکړئ. د الله حافظ.